خپل ماشومان مدرسو ته ملېږئ. مدرسې داسې ځایونه دي چې هلته کې په ماشومانو باندې تشدد کیږي، د هغو جنسي استحصال کیږي، هغو باندې ظلم، تشدد او بربریت کیږي. دا چې کوم مدرسې دي دا یو قسم لا د تشددګردۍ یا دغه شانتي د تشدد اماجګاه او دغه شانتي دغه فیکټری دي. لہذا خپل ماشومان مدرسو ته هرگز ملېږئ. که چېرې لېږئ نو دغه به مو حالت وي چې کوم په سواد کې په مدرسه کې د یو ماشوم سره چې کوم تشدد شوی دی، کوم بېدردي شوې ده، کوم ظلم شوی دی، نو دغه به مو ستاسو د بچو دغه حالت وي. لہذا د مدرسو نه خپل ځان وساتئ. دا چې کوم خبرې دي دا زمانه دي، بلکې په سواد کې چې کوم دا واقع شوې ده د هغې نه بعد په سوشل میډیا باندې یو بیس شروع دی، یو سلسله شروع ده او دا یو خاص ذهنیت والا خلک دی چې هغه په دغه حواله سره دغه خبره کوي چې جناب والا خپل ماشومان د مدرسو او جماعتونو نه لرې وساتئ، کنه دغه به محالت وي چې کوم د دې سواد د ماشوم سره شوی دی. په دې حواله سره چې کوم ما مخکې ویډیو ورکړو په هغې کې ما مکمل حقیقت بیان کړو او اوس هم ظاهره خبره ده چې څومره دا معاملات مخکې ځي نو خبره ښکاره کېږي چې واقعي طور پر دغه څه مدرسه نه وه، بلکې دا یو ټارچر سیل دو جوړ کړی او دا چې کوم کس دی دا مولا دا ګیره چې پرېښې ده د دې تصویر به تاسو وینئ په دې سکرین باندې چې د دې ګیره مخکې نه وه، د بس ګیره پرېښوله او ځان یو کاروبار یې شروع کړو د چندې لپاره، د خېټې لپاره، دی نه قاري دی نه عالم دی، سم نه دی، او بیا د هغې نه علاوه د زوی چې کوم دی د عالم قاري وغیره نه دی. او بیا د ټولو نه غټه خبره دغه ده چې د دغه مدرسه چې کوم ده دا رجسټر هم نه ده د وفاق المدارس العربیه پاکستان سره، یعنې چې کوم د مدرسو چې کوم وفاق ته کوم جماعت ته چې د هغې سره رجسټر کول ضروري دي د مدرسې لپاره، دا د وفاق سره رجسټر هم نه وه. نو د هغې نه علاوه ظاهره خبره ده دا یو داسې اداره وه چې یقیني طور پر دا د مدارسو د بدنامولو لپاره یقیني طور پر یو ذریعه جوړه شوه. لیکن حقیقت دغه دی چې حقیقت تاسو وینئ چې یقیني طور پر چې دا کم کس و دی نه عالم و نه حافظ و نه قاري سم نه، بلکې ځان یې صرف د چندې لپاره یو سلسله شروع کړه او بیا د هغې نتیجه دغه وه چې یقیني طور پر یو انسان دوکهبازي کې فراډ کوي نو هغه بیا د هغه چې کومه سلسله وي هغه بیا ډېره زیاته نه وي، الله رب العزت چې کوم دی هغه بیا خپل پکړ کې راولي. ان بطش ربک لشدید، د الله رب العزت چې کوم پکړ لې د الله رب العزت نسل چې کوم دی هغه بیا ډېر سخت وي چې الله رب العزت یو انسان په پکړ کې راولي نو بیا د هېڅ خلاصولی نه شي. نو بهرحال یو انسان دوکه کې د خلکو د ماشومانو مستقبل بربادي نو د هغې بیا دغه نتیجه اسم راتلو والا وه. لیکن د دغې په اړه کې دا خبره کول چې خپل ماشومان د مدرسو نه لرې وساتئ، نو په دې حوالې سره هم زه تاسو ته خبره کوم چې تاسو خپل ماشومان مدرسو جماعتونو ته لېږئ، لیکن په څه طریقه ترتیب به څنګه جوړوئ. په دې حوالې سره هم تاسو سره یو څو مهمه ضروري خبرې کول غواړم، لیکن د هغې نه مخکې زمونږ ستاسو لپاره به حیثیت مسلمان، موږ چونکې موږ تاسو مسلمانان یو، موږ کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله، او زما ستا لپاره علم دا شاید زمونږ د بچو لپاره علم حاصلول دا فرض دی. په حدیث شریف کې راځي طلب العلم فریضة علی کل مسلم، په هر مسلمان باندې چاہے نارینه زنانه ماشومي غټي په ټولو باندې علم حاصلول فرض دی، او کم از کم دومره علم حاصلول چې حلال حرام جائز ناجائز پاکی ناپاکی د قرآن مجید حقوق د الله رب عزت حقوق او دا شانتي د بندگانو حقوق وپېژني. نو د هغې لپاره ظاهره خبره ده چې دا د مور په خېټه کې یا د مور په غېږ کې یا په کور کې یا دنیا په نورو شعبو کې دا نه زده کېږي. د هغې لپاره به جومات ته ځي، مدرسې ته به ځي او یا به تبلیغ کې ځي، دا به هلته کې زده کوي. نو ظاهره خبره ده دا علم چې کوم دی د دې لپاره به ته څه کوې زیبه دا به حاصلی، دا تا ته پخپله نه حاصلېږي. نو ظاهره خبره ده موږ تاسو مسلمانان یو او زموږ د دنیا ته د راتلو چې کوم اصل مقصد هم دی هغه د الله رب العزت بندګي کول دي. د الله رب العزت بندګي صرف دا نه ده چې موږ تاسو مونځونه کوو، روژې نیسو، زکاتونه ورکوو، دا شان دي حجونه کوو، عمرې کوو، نفلونه کوو، تهجد کوو، دا د الله رب العزت بندګي نه ده صرف، بلکې د الله رب العزت بندګي هغه ده چې کوم حکم د الله رب العزت ته په هغې حکم په مطابق چې کوم دی موږ خپل ژوندګي تېره کړو، یعنی چې د کم کار حکم را کړلی هغه بجا راولو، او دغه شانتي چې د کم کار نه موږ منع کړو د هغې نه ځان منع کړو. نو دغه په دغې صورت کې وي چې کله موږ تاسو ته علم وي. نو بهرحال چې کله بیا موږ تاسو د الله رب العزت د حکمونو په مطابق کار کو، خپل دنیاوي کار کو، نو هغه هم په عبادت کې راځي،
مثال طور پر یو انسان داسې چې خپل د بچو لپاره چې کوم دې ګټه کوي لګیا دی زی حلال روزګار کوي نو کچري دې په حلال طریقې سره کې د علم وي او د علم نه بعد دې په هغه حلال طریقې سره دغه حلال کاروبار کې نو دام د دل لپاره عبادت ته د خپل دنیا کماوي لیکن دا غینه باوجود دا د الله رضا بندگی دا یعنی الله رضا کوي په دنیا کې چې ژوندۍ تیرې نو غزما د حکمونو مطابق چې څنګه په مطابق با ژوندۍ تیرې رزق ګټي نو حلال طریقه به دغه حرامه طریقه به نه دغه سود بنه کوي د چا سره انصافي نه کوي دروغ بنوي یعنی دغه د الله رضا بندگی دا هغه صرف منځونه روزي زکات حج وغیرہ نه دي بلکې چې کوم زمونږه معاشرتي چې کوم ژوندۍ دا هغه د الله رضا د حکم مطابق شي دغه چې کوم دی د الله رضا بندگی دا او دنیا ته جمنګ راغلی دغه مقصد هم دغه چې دغه شان چې الله حکم تاسو ته حکم را کړل د الله حکم چې کوم بندگی دا دغه په مطابق موږ تاسو خپل ژوندۍ تیر کو د دنیا نه لاړ شو او کچري موږ ظاهر خبره ده د الله رب العزت د بندگی په تور موږ خپل ژوندۍ تیرو نو په دنیا کې هم زمونږ تاسو د جسم نه بل چاته چې کوم تکلیف نه رسی چاته به نقصان نه رسی بلکې فائدہ به رسی او خپل چې کوم ژوندۍ د هغه په سکون ستريږي په امن سره تیریږي او چې کوم مقصد دی هغه به حاصل شي بهرحال اوس راځو خپل خبرې طرف ته چې تاسو تمام مخکې مو چې په حیثیت مسلمان به موږ تاسو باندې علم حاصلول فرض او دا علم چې کوم دی دا په کور کې نشي زده کولای تاسو یا په دنیا کې مختلف شعبې دي دنیاوي شعبې دي انته کې لاړ شي انته کې تاسو ته علم نه زده کیسو هغه به چې کوم تاسو نه کار هغه کار واخلي نو دا علم چې کوم دی د قران علم شو د شریعت علم شو د دین چې کوم مسائل شو دا چې کوم دی دا به تاسو په جماعت او مدرسې کې خود لګي د هغه لپاره ظاهر خبره د مسلمانانو د زمونږ بنیادی ضرورت ته دین اسلام از د کول د زمونږ اساسو بنیادی ضرورت ته نو لہذا په دې حواله سره ظاهر خبره ده تاسو خپل ماشومان ظاهر خبره دی لګي با لیکن مستند ادارو ده دا سینه چې څنګه چې دا اداره و د دې څه اته پته نه ونه دی وفاق المدارس ملحق وا او چې کوم کسو متمم هغه مې دالي مونډا کسو بس ګیره پرې خلاو مولا جوړ شو نو لومړی به مکمل تحقیق کوي د هغه نه بعد یو مستند عالمي داغه مدرسې کې چې کوم خپل ماشومان داخلوي او بهتره دغه ده چې تاسو چې کوم ماشومان دي هغه په مدرسه کې رهایشي مداخلوي کور ته زیه راځي نو ظاهر خبره ده نو تاسو د نظر مخې ته بمي او کچري صداسي حالت وینو تاسو چې کوم ماشومان دي داغونه تاسو موږ په دغه حواله سره چې مدرسه کې صورت حل ونه په خپل ودم چکر لګوي ځي نو دغه شانتي چې کله دغه شانتي مسایل داغه نه تاسو بچوي او کچري تاسو راولګي خپل ماشومان چې کوم دغه په زبردستي په ډونډو باندې وای سیده لګي مدرسې ته بیا تاسو نه کوي الته کې چکر نه لګوي چې صورت حل نو بیا به دغه حالت وي بهرحال اکثر مدرسې دغه سنې دي بلکې هغه مشهور خبره ده چې د یو غندا مچھلی په وجه باندې مې په وجه باندې چې پوره طالب یې غنده شي نو بهرحال ټول چې کوم دی یو شانتي نیوي الحمدلله چې کوم دینی مدارس موږ به کوم سبقونه ویلي او دغه شانتي په لکاو چې کوم دی طالب علم چې کوم دی هغه په د دین چې کوم علم دی هغه حاصله او فارغ کیږي او بیا د دنیا کونه ته ځي د دین خدمت کې د اسلام خدمت کې د قران خدمت کې نو ټول مدرسې دغه شانتي نه دي دغه شانتي هغه مور خپل چې کوم خپل ماشومان سکول نو تلېږي هاستل تلېږي په هاستل کې پاتېږي هغه تم زما د درخواست چې خپل ماشومان باندې ورسره سره چې کوم دی دین چې کوم دی هغه زمونږ بنیادی ضرورت دی دین به تړمې زده کوي او سره سره چې کوم دی دنیا هم زمونږ ضرورت دی ضرورت د حد پورې چې کوم دی دنیاوي علوم هم حاصلو لیکن اول موږ مسلمانانو او بیا چې کوم دی موږ ظاهر خبره ده چې کوم زموږ سره دنیاوي ضرورتونه دي هغه پوره کول لپاره موږ سره علم ضروری دی نو په حیثیت مسلمان زموږ د ځمېداري جوړیږي چې په خپل بچو باندې دینی او دنیاوي دواړه تعلیمات دواړه چې کوم تعلیم دي هغه حاصل کو لیکن په کاردار چې موږ خپل ماشومان په هوسټل ته نه پریدو په هوسټل کې چې کوم ماحول له چاہے جنکې دي الکان دي اندګي چې کوم پاتې کېږي د آیسو په نشو کې په زنا کې په بدکارۍ کې او یعنی زه سوې ما چې کوم سټوریانې چې کوم خبرونه به د سوشل میډیا باندې راځي چې کوم په هوسټل کې چې کوم حساب کتاب روان دي د اوریدو نه دي دغه شان دي چې کوم ماشومان تاسو مدرسو ته لګي نو مور خپل زما د درخواست چې تاسو خپل چې کوم کور د حالت کې نږدې چې کوم مدرسې حالت کې خپل ماشومان داخلوي او دا چې کوم خبره تاسو زبر بار کوم چې خپل ماشومان چې کوم د شپېلا کور تراولې تاسو ماشومان تاسو په نظر کې ظاهره خبره ده دین اسلام شریعت داوی چې دورونه دا بم چې کوم د په یو ځای نه سملو چې هغه غټ شي وو کالو ته ورسینو
شعور راشي د هغې نه بعد به د هغو بستر اله کوئ. دا په هغې صورت کې کېدای شي چې کله تاسو خپل د نظر مخکې وي او د هغه شانتي چې کوم هاسټل وغیره دي په هغې کې خپل ماشومان چې کوم بچي دي هغه مه پرېږدوئ، هلته کې رهایش ته خپل د نظر مخې ته یې ساتئ. شپې له دې کور ته ستاسو ماشومان راځي او د هغې نه علاوه د تعلیمي حوالې سره د هغو چې کوم حالات دي هغه معلومول چې تعلیمي حوالې سره دوی په سلسله کې روان دي او د هغې نه علاوه د هغو چې کوم مدرسې سکول کالج یونیورسټي هغې ته هم په خپله شکر لګوئ. دا ګورې ستاسو ذمهداري ده. الا کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیته. په تاسو کې هر یو سړی نګهبانه دی. ستاسو ماتحت چې کوم دي ستاسو اولاد ستاسو بچي ستاسو ښځه د هغو په حوالې سره به ستاسو نه سوال کېږي. بهرحال سوال به ځکه کېږي چې تاسو ته تربیت کړی، تاسو ته دین ښوولی وي، تاسو ته دنیا ښوولی وي، هر حوالې سره تاسو د هغې تربیت کړی وي، علم متور کړی وي، نو ظاهره خبره ده تاسو به خپل حق ادا کړی وي. او که چېرې صرف تاسو چې کوم دی ولېږئ ځئ خپل کار کوئ، مدرسې ته خو ولېږلو یا دغه شانتي سکول ته کالج ته خو ولېږو، هاسټل ته خو ولېږلو، نو په دې باندې نه خلاصېږي. تربیت د ستاسو ذمهداري چې خپل بچو له ورکوئ. هغه په دغې صورت کې کېږي چې ماشومان ستاسو سترګو مخې ته وي، ماښام کور ته راځي. نو بهرحال امید کوم چې کوم خلک په دې حوالې سره دا غلط فهمي دا شوشک پرېښې ده په سوشل میډیا باندې د ټولو مدرسو خلاف یو پروپیګنډه کې یقیني طور پر الحمدلله خاص کر کې چې زموږ پښتانه دي هغه د دین سره محبت کول والے دي، مسلمانان دي، هغه چې کوم دي داسې خلکو پروپیګنډې کې باندې راځي. خپل به بچو باندې چې کوم دي دیني تعلیم هم کو، قرآن به هم ښیو، احادیث به هم ښیو، دین اسلام شریعت به هم ښیو او دغه شانتي چې کوم دنیاوي تعلیم دی هغه به هم چې کوم دی نو هغه به هم ښیو او ور سره چې کوم تربیت دی هغه به موږ تاسو په خپل هم کو. هر حال دا چې کوم پروپیګنډا روانه ده په دې حوالې سره ستاسو سره ده، په دې حوالې سره خپل رایم شریک کړئ. د الله رب عزت نه دعا ده چې الله رب عزت موږ تاسو ته د دین اسلام صحیح سمجھ راکړي او په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. اجازت راکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.